تولد د افغانان است و فکر میکنم که زوکړه مې په د افغانان کې و. فکر کوم زما د زیږیدو پر مهال نړیواله جګړه پیل شوې وه یا په پیلېدو وه. دا مې هم په یاد دي چې هغه وخت زموږ یوه اوږده کوټه وه. ټول واړه زما ورونه او نور ټول په یوه کوټه کې کېناستو. له بدمرغه که به ټوخېدو ټول به ټوخېدو، که به یو ناروغۍ نه وه ټول به یې ونیول. خو ښه تېر شو. زه له خپل کوچنیوالي بده خاطره نه لرم، سره له دې چې پلار مې په افغانستان کې یو لوی سړی و. خو زموږ خپل ژوند ډېر ستونزمن و. زما پلار هیله لرله ټول هغه څه چې په واک کې لري پر ښوونځیو او پوهنتون ولګوي. دا علیبات له همغه وخته پیل شو تر هغه چې یو پوهنتون ترې جوړ شو. دا زما یوه تېره خاطره ده د پلار د اقداماتو په اړه مې. د کورنۍ له نورو غړو څه خاطره لرئ؟ د رونو، خویندو او د مور په اړه مو؟ والا خورا و اینا خب بسته که هر خانواده است باز همراه یکی خوب نمی باشن باز آواز خوب می باشن. په هر کورنۍ کې داسې وي چې خویندې کله در سره ښې وي او کله ښې نه وي. زموږ هم همداسې و. مشرانو به هغه وخت کوچنیانو ته داسې مینه نه ورکوله چې اوس یې ورکوي. هغه وخت به یې غوښته چې پر خپلو وړو ورونو یو ډول حاکمیت ولري. زما بیا حاکمیت دومره نه خوښېده، خو ښه وه، خپله ګزاره مو کوله، کوم خاص څه نه وه. افغانستان هغه هېواد دی چې په غېږ کې مو ژوند کړی دی. ترې منندوی وم، یم او وبه اوسم. دا داسې یو هېواد دی چې د نړۍ له نورو هېوادو سره په پرتله له خپل ټول کوچنیوالي او وړوکوالي سره د یوه ښه ژوند ټول شرایط لري. مرتب ژمی لري، دوبی لري، 4 منظم موسمونه لري. ټول دا نه لري. ما ډېر شتمن هېوادونه لیدلي چې یوازې 2 موسمه لري، ژمی او اوړی. ځکه نو خپل هېواد را باندې ګران دی. سمه ده چې بېوزلی دی، خو زموږ هڅه او کوښښ دا دی چې له دې بېوزلۍ راوباسو. لکه څنګه چې پوهېږئ دغه هېواد له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوی. طالبان راغلل، روسان راغلل. همدا هېواد و چې دا ټولې ستونزې وزغملې او ترې ژوندی راووته. نور هېوادونه شته کله چې 2-3 ستونزې ورورسېږي بیا نو ځان نشي راپورته کولی. خو نن افغانستان له دې حالاتو راووت او نن زموږ هڅه دا ده چې خپل وروستوالی تر یوه ځایه پوره کړو. زه خوشبینه یم. له هغه وخته مې چې په یاد دي، یعنې له کوچنیوالي، هغه وخت چې په فرانسه کې وم، کله به چې زه وپوښتلم چې وطن مو چیرې دی، ما به ویل چې افغانستان. سوچ به یې کاوه او ویل به یې چې آیا دا په افریقا کې دی؟ ما به ویل نه، په اسیا کې. خو وروسته بیا یو څه جریانونه رامنځته شول، ښه یا بد، چې د افغانستان نوم یې نړۍ ته ور وپېژنده. نن به داسې څوک نه وي چې پوه نه شي افغانستان چیرې دی. خدای دې وکړي چې په دې ترهګرۍ مشهور نه شو، ځکه دا تروریستان دلته راځي زموږ ملک ته. نو هڅه به دا وي چې دوی ته لار ورنه کړو. نه موږ دې ته اړ یو چې ترهګر له موږ سره مرسته وکړي او نه هم دومره خوار یو چې لاس ور وغځوو. خو پر دې پوهېږو چې په نړیواله ټولنه کې یو لوی مسؤلیت لرو. نو د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه موږ له ترهګرۍ او هر هغه څه سره چې د نړیوال بهیر خلاف وي مخالف یو. عناصری که خلاف حرکت جهانی باشه مخالف.